دا د نظري وردک په نوم د ښځینه‌وو لاسي صنایعو شرکت دی چې پکې یو شمېر نجونې د لاسي صنایعو پر تولید بوختې دي. د مرۍ و اوبدل، خامک، سلمدوزي، خیاطي او د افغاني لباسونو ډیزاین او ګنډل هغه هنرونه دي چې دغه نجونې پکې کار کوي. دا کارخونه هیلۍ مایار په خپله شخصي پانګونه جوړه کړې. هغه د نیمه عالي طب محصله ده، خو وایي د یادې کارخونې له جوړولو موخه د ښځو وړتیاو لوړول او د هغوی لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. تولیدات ما که است گند افغانی است، لباسای زرگی است، لباسای بلوچی است، لباسای چادرای گجراتی است، لباسای بلوچی است و بخش کنداری دوخت است، یخنای مردانه و بخش خیاطی است که وقت بخش است، در وقت بخش کار میکنم. هغه که څه هم خوشحاله ده چې میرمنو ته د کار اسانتیاوې برابرې کړي، خو ګیله یې دا ده چې تر اوسه مسؤلو ادارو او مرستندویو بنسټونو هیڅ لاسنیوی نه دی کړی. مایار ټینګار کوي که د بازار موندنې اړوند اسانتیاوې ورته برابرې، کولی شي خپل کاروبار لا پراخ او ډېرې میرمنې له ځان سره پر کار بوختې کړي. دولت خواهش است از نهادهای خارجی خواهش داریم که امرای ما در این عرصه کمک کنه، به خاطرش که یک مشکل مالی است. ما خودم میخوایم که یک شرکت کلان باشه، تنها در کابل نه، در ولایت ها هر ولایت باید یک بخش داشته باشم و دیگه همین شرکت کوچکم به یک شرکت بزرگ تبدیل شود که در خارجم تولیدات خودم ببرم، همیجم تولیدات خودم باشه یک بخشش. د دې کارخونې ګډونوالي خوښي څرګندوي او وایي هڅه کوي په کار کولو سره خپلې وړتیاوې لوړې او له دې لارې د کورنیو لګښتونه تر یو بریده پوره کړي. 2 بجې سهار راځم تا 4 بجې نمازدیګر پورې وم. زه غواړم چې همیشه زه شم د کور لپاره یو شی شي. موږ ته پوښتنه دا لرو چې موږ سره باید کومک وشي چې موږ پرمختګ وکړو، موږ نجونې او ښځې. 3 کاله کې دلته کار کوم او لومړی چې زه راغلم په هېڅ شي نه پوهېدم. د 3 کاله کې چې ډېر شیان مې زده کړي دي، خامکدوزي، مردوزي. زما غوښتنه دا ده چې ډېر مسؤلین دي چې باید ډېر ښځو ته کومک وکړي او سپانسر شي چې دوی وکولی شي چې خپل ځان ته یو کار یا دنده ولري. یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې افغان میرمنو په کور دننه د کوچنیو کاروبارونو او د لاسي صنایعو مرکزونو په جوړولو سره د ځان او کورنۍ د عوایدو پیدا کولو هڅې پیل کړي دي.